خلکو کمونږ پسې بلا بلا کیسې کړي دي خلکو کمونږ پسې بلا بلا کیسې کړي دي مونږ نور څه کړي خو تشې مو نشې کړي دي مننه خلکو کمونږ پسې بلا بلا کیسې کړي دي مونږ نور څه کړي خو تشې مو نشې کړي دي او زه پښته ژبه کې ګونګې ګونګې کېدلم دلته زه پښته ژبه کې ګونګې ګونګې کېدلم دلته ماته مې خپلې بېوسۍ ډېرې خیرې کړي دي زه پښته ژبه کې ګونګې ګونګې کېدلم دلته ماته مې خپلې بېوسۍ ډېرې خیرې کړي دي او په نري تار مو د الفت ته یې واړه ژوند پاللی په نري تار مو د الفت ته یې واړه ژوند پاللی موږ د نظر په شونډو یو بل ته ګیلې کړي دي په نري تار مو د الفت ته یې واړه ژوند پاللی موږ د نظر په شونډو یو بل ته ګیلې کړي دي یو چا د چا نه خپله ګرانه پښتو وګټله یو چا د چا نه خپله ګرانه پښتو وګټله د دار په سر یې هم ډیورن ډیورن نارې کړي دي پکې مې سا د ازادۍ ساتله تل مې په شونډو کې شپېلۍ ساتله پکې مې سا د ازادۍ ساتله تل مې په شونډو کې شپېلۍ ساتله ورته مې ټوله ورځ کړه تېره دلته ورته مې ټوله ورځ کړه تېره دلته رانه یې ټوله ورځ خولګۍ ساتله ګرانو مینوالو سلامونه ستړي مشي نیکې هیلې مې ومنئ په دغه امید چې روغ جوړ او خوشحاله به وئ آریان داور یم خپرونه ده هنداره لکه څنګه چې تاسو ته پته ده چې زموږ د پروګرام مقصد دی هغه ورک لالونه چې په ایرو کې دي داسې وخت په وخت یې تاسو سره معرفي کوو خو نن داسې نه ده نن زموږ د پروګرام مقصد لږ بدل شانتی دی نن راغلی یو د شمالي وزیرستان میرانشاه علاقې ته چشمه کلي ته مازدیګری دی راوړی مې دی د رسول خان مفتون څنګ ته رسول خان مفتون یو ډېر انقلابي د پښتو ژبې خوږ ژبې شاعر په افغانیت مین شاعر دی چې د هیڅ قسمه د تعارف محتاجه نه دی او ډېر مینوال لري په سوشل میډیا باندې او د ده شعر ډېرې خلکو خوښ دی او خوښوي هم نن به د ده سره د ده ادبي هلو ځلو په هکله د سره پوښتنې کوو او شاعري به هم ترې ناروو په ټولو نه اول زه په خپل پروګرام هنداره کې مفتون صاحب تاسو ته مینه او هرکلی وایم ډیره مننه آریان صاحب چې خپل قیمتي وخت مو زما غریب لفظونو ته وروبخو ژوند یقینا چې ستا زه اکثره د فیسبوک په شیشه باندې وینم چې ډیر زیار کوئ او یو هر شاعر ته مو مقور کړی ده په خپل وار سره مو هر شاعر راغوښتی دی نن هم زه ستا د راتګ هغه لفظونه زما سره نشته چې ستا له شکریا پرده کوم او مشکور ځان وګڼم نو ډیر داد او مینه در کوم چې مونږ ته هم خپل وخت راکړو ډیره مننه مفتون صاحب لکه څنګه د پروګرام په شروع کې ما دا وویل چې تاسو د هیڅ قسمه د تعارف محتاج نه یئ خو زموږ د پروګرام چې خپل کوم روایات دي که هغې تر مخه مو زموږ مینوالو سره خپله لنډه شان پېژنګلو وکړه نو دا به ډیره ښه وي ډیره مننه آریان صاحب ولې نه دا به ووایم چې خپل نوم یې رسول خان دی په ادبي دنیا کې په مفتون سره پېژنګلی شوی یم مفتون مې تخلص ځان ته غوره ګڼلی دی ډیره مننه را به شو د پوښتنې طرف ته چې دا به زه تاسو نه وپوښتم چې تاسو د شاعرۍ آغاز کله نه کړی دی یعنی دا تاسو کله محسوسه کړه چې په رسول خان کې دننه یو مفتون هم پروت دی بېشکه ما چې خپل شعر شاعري د مکتب د وخت نه ما ته ګوډه شاعري کوله خو د میوزک نه مې لکه ډېر شوق و ما به خپل انقلابي غزل ډېر لکه خوښول نو مات ګوډ غزل به مې لیکله چې د سکول د دورې نه په دې کې یو زه د خپل دلګیر داور نامه یې ده چې د میرمشاه کلي اوسېدونکی دی هغې سره چې ما ناسته پاسته شروع کړه نو زما د ادب دنیا کې نور هم پرمختګ وشو ډیره مننه نو دا خو بلها وخت کېږي چې تاسو د سکول د وخت نه د شاعرۍ سره علاقه لرئ آیا تاسو کتاب هم چاپ دی که نه بالکل د کتاب د چوکولو سره مې شوق هم ډیر دی خو لا مې دغه پرېکړه نه ده کړه چې زه به کتاب کله چاپ کړم او کله به یې چاپ کوم خو ماشاءالله غزل مې کتاب ته پوره هم دی کوشش کوم چې زر نظر چاپ کړم
خو په نورو کتابونو کې داسې کوم اجتماعي کتابونو کې کوم غزل راغلی دی په هغې یو څو درې څلورو کتابونو کې زما غزل چاپ شوي دي خو خپل کوم ځانګړی کتاب چې دی هغه مې لا نه دی چاپ خو مجموعه مې تیاره کړې ده. خدای دې وکړي چې تاسو دې ته وتوانېږئ او کتاب چاپ کړئ. زه به دا پوښتنه تاسو نه وکړم چې تاسو په شعر چا پوهه کړي یئ داسې کوم شخصیت دی چې تاسو ورنه متاثر یئ او تاسو یې خپل استاد ګڼئ؟ زه په خپله دلګیر دوړ نامه ده چې د میرمشاه کلي سره تعلق لري یو ډیر عظیم او انقلابي شاعر دی. زه د هغې په نقش قدم باندې هم لاړ شوی یم ځکه چې هغه انقلابي شاعر ده نو زه ما هم انقلاب طرف ته مایل شوی یم. دلګیر دوړ د شاعرۍ په هر سیم باندې زه پوه کړی یم د شاعرۍ هر اړخ یې ما ته ښودلی دي. زه د هغې نه ډېر مشکور یم او د دلګیر ښېګړه لا اوس هم په ځان باندې ګڼم خو د دې سره سره ما هم د غټو غټو شاعرانو کتابونه هم ډېر لوستلی دي چې د لرو بر کې کوم غټ غټ پښتانه شاعران دي د هغې مطالعه ما ډېره کړې ده ځکه چې کاروان صاحب هلته نه ډېر مخکې په یو کتاب کې ویلي وو چې د کم شاعر دپاره د نوي شاعر دپاره د غټو شاعرانو کتابونو لوستل ډېر ضروري دي. د دوی به سوچ ورسره پراخ کېږي د دوی په شاعرۍ کې به کمال زیاتېږي. نو ما هم د ډېرو غټو غټو شاعرانو مجموعې ځان ته راټولې کړي دي او زه هره ورځ په وار په وار د شاعر کتاب ولولم او مینه ورسره لرم. ډیره مننه رسول خان مفتون صاحب. داسې کوم یو ادبي صنف دی نظم دی غزل دی نثر دی چې تاسو ته زیات خوند هم درکوي او تاسو کار هم زیات پکې کړی؟ بالکل اریان صاحب د ادب چې څومره دنیا ده زه د هر ادب که هغه نثر دی که نظم دی او که شعر دی که غزل دی هغه ټولو سره زمینه لرم او زه یې په شوق سره لولم. خو ما چې کوم خپل ادبي غزل هغه کړي دي نظمونه مې هم لیکلي دي چې په مشاعرو کې مې هم ویلي دي او غزل مې هم ډېر لیکلی دی خو چې زیات کار مې ما کړی دی هغه مې په غزل کې کړی دی او نظمونه مې کم دي او غزل مې زیات لیکلی دي. ډیره ښه ده. مفتون صاحب داسې کوم ادبي ټولنې دي چې هغې سره تاسو ناسته پاسته ده او تاسو پروګرامونه ورسره کوئ؟ زه خپل دا ډېره لکه د څو کالونو راهیسې خبره ده چې موږ دلته میرانشاه کې یو څو ټولنې وې هغه مخکې تېرې شوې هغه خلک افغانیت او افغان وطن ته لاړل او زه نه په کوزه پښتونخوا کې پاتې شول. دلته وحدت ادبي ټولنه وه او یو دوه نورې وې. هغې نه وروسته چې موږ دلګیر دوړ سره نستی پستی وکړو نو د دلګیر په مشوره سره یو څو کسان سره راټول شو رڼا پښتو ادبي ټولنه مو جوړه کړه چې لا تر اوسه هم دوام لري. ډېر تکړه تکړه شاعران دي راسره میاشتنۍ غونډې کوو او زه د رڼا ادبي پښتو ټولنې سره پاتې کېږم. ډېره ښه ده. دا پوښتنه به تاسو نه وکړم چې د یوه شاعر دپاره نظریه څومره ضروري ده؟ بالکل شاعر د پاره خو په 100% نظریه ضروري ده بلکې شاعر نه د هر انسان د پاره نظریه ضروري ده. نظریه چې د چا نه وي مثال ژوند یې زه نیمګړی ګڼم ځکه چې یو هغه وایي چې که سیاست ونه کړې نو سیاست به در سره وشي نو نظریه ډېره لازمي ده. خو داسې نظریه چې د خپل قوم ولس افغانیت ته فایده رسوي مثبته نظریه وي مثبته ګام یې پکې داسې نظریه پکار ده چې د خلکو ته مینه وربخي او ژوند ته پرمختګ ورکوي. ډیره مننه رسول خان مفتون صاحب. آخري یوه پوښتنه کوم بیا به کلمونو ته راځي. تاسو چرته مینه هم کړې ده که مینه مو نه ده کړې؟ آریان صاحب داسې ده چې شاعران وایي چې هر شاعر مین دی خو هر شاعر مین دی بلکې هر مین شاعر نه دی. داسې څوک جوړېدی نشي چې مین نه وي او شاعري کوي. لکه مینه خو خامخا ده د انسانیت سره مینه ډېره لازمي ده چې د انسانیت د مجاز په مینه باندې حقیقت ته هم ته رسېدی شي. لکه مینه خو ډېر لازمي جز ده او څه به درته ووایم لاندې به درته ووایم چې ما خپل ټول ژوند ښکلا حسن او مینې ته وربخلی دی. ډیره مننه. اوس به داسې وکړو مفتون صاحب چې خبرې اترې پوښتنې وشولې اوس مو که زموږ مینوالو ته یو دوه درې کلمونه ډالۍ کړل نو دا به ډیره ښه وي. مننه. ولې نه
د غزل نه مخکې 2 شعرونه درته ډالۍ کومه چې د بېوسۍ په مټو زور وژنم د بېوسۍ په مټو زور وژنم په رڼو اوښکو رانه اور وژنم د بېوسۍ په مټو زور وژنم په رڼو اوښکو رانه اور وژنم د خپلې خاورې سره کړم خیانت څومره بدبخت یم خپله مور وژنم. غزل دی اریان صاحب چې په وطن به کربلا نه جوړېدلی په وطن به کربلا نه جوړېدلی له انسان نه که بلا نه جوړېدلی مننه په وطن به کربلا نه جوړېدلی له انسان نه که بلا نه جوړېدلی سره ورونه به چاړه او غوښې نه وو سره ورونه به چاړه او غوښې نه وو غیر پرست مو که ملا نه جوړېدلی انسانیت او محبوبیت مو کوئ غوره انسانیت او محبوبیت مو کوئ غوره دا فساد به دلته بیا نه جوړېدلی او د الفت بازار به څومره وی بې خونده که مو سترګو کې سودا نه جوړېدلی د الفت بازار به څومره وی بې خونده که مو سترګو کې سودا نه جوړېدلی دا شډل خلک به چا راټولولی دا شډل خلک به چا راټولولی که سندرې ډول ګډان نه جوړېدلی او نو تر څو به دغه مینه وی نیمګړې نو تر څو به ما او تا نه جوړېدلی مننه نو تر څو به دغه مینه وی نیمګړې نو تر څو به ما او تا نه جوړېدلی دا ساګانې به نو څومره وی تربتې دا ساګانې به نو څومره وی تربتې له سپین مخ دې که رڼا نه جوړېدلی او پیرزوینې که د چا نه وی مفتونه پیرزوینې که د چا نه وی مفتونه طبیعت به مې پاچا نه جوړېدلی. ډیره مننه آریان صاحب. مفتون صاحب نور به سره شریک کوئ؟ یو دوه غزل به نور هم در سره شریک کړم. ولې نه شعر دی تاسو د دې ډالۍ وي او 2 بیتونه دي چې نه د مذهب او نه د دین جنگ دی نه د مذهب او نه د دین جنگ دی دا چې روان دا تور او سپین جنگ دی نه د مذهب او نه د دین جنگ دی دا چې روان دا تور او سپین جنگ دی د بېوسیو او د درد پکې د زړه په کور کې مې یو خوړین جنگ دی. شعر دی چې غزل دی چې له اسمانونو نه که لاندې او کبره کیږي له اسمانونو نه که لاندې او کبره کیږي د محبت پرخه په ګلو تر سحره کیږي له اسمانونو نه که لاندې او کبره کیږي د محبت پرخه په ګلو تر سحره کیږي او د جنت حورې خو به خامخه له خوبه پاسي شعر ته وکشه د جنت حورې خو به خامخه له خوبه پاسي چې د پنکار په خوله خوږه خوږه سندره کیږي مننه او د جنت حورې خو به خامخه له خوبه پاسي چې د پنکار په خوله خوږه خوږه سندره کیږي او وای په دار یې کړی کافر د یو چا اولاد دی وای په دار یې کړی کافر دی د یو چا اولاد دی مونږ پسې ټول عمر همدغه یوه خبره کیږي او مننه ډیره وای په دار یې کړی کافر د یو چا اولاد دی مونږ پسې ټول عمر همدغه یوه خبره کیږي او د سترګو کسې مې د غم تورو تنبو وخوړل د سترګو کسې مې د غم تورو تنبو وخوړل دومره تنها یم چې د خپل غږ نه مې یره کیږي د سترګو کسې مې د غم تورو تنبو وخوړل دومره تنها یم چې د خپل غږ نه مې یره کیږي او یا نړیوالو تاسو ولې ترې غوږونه بند کړئ اریان صاحب یا نړیوالو تاسو ولې ترې غوږونه بند کړئ د امن چغه د شمشاد د غره له سره کیږي مننه یا نړیوالو تاسو ولې ترې غوږونه بند کړئ د امن چغه د شمشاد د غره له سره کیږي او مفتونه ژوند څه عجیبه مهربان شوی دی اوس مفتونه ژوند څه عجیبه مهربان شوی دی اوس د یارانې کیسه یې سترګو کې په نره کیږي. والسلام. مننه ډیره مننه مفتون صاحب. زړه مې غواړي چې تاسو سره ناست وم او تاسو وی او تاسو غزلې وي. یقین وساته چې ډیره ښایسته شاعري مو ده ما ته یې بلها خوند راکړو او زه یقین لرم چې مینهوالو ته به خوند ورکړی وي خو لکه د وخت کمی ده په اخره کې به 1-2 کلمونه نور را سره شریکوئ بیا به خپله مرکه راغونډوو. ډیره مننه اریان صاحب. غزل خو مو ډېر غوښتله انشاءالله غزل به درته وړاندې کړم چې خلکو که موږ پسې بلا بلا کیسې کړي دي
خلکو که مونږ پسې بلا بلا کیسې کړي دي مونږ نور څه کړي خو تشې مو نشې کړي دي مننه او خلکو که مونږ پسې بلا بلا کیسې کړي دي مونږ نور څه کړي خو تشې مو نشې کړي دي او زه پشته ژبه کې ګونګې ګونګې کېدلم دلته زه پشته ژبه کې ګونګې ګونګې کېدلم دلته ماته مې خپلې بېوسۍ ډېرې خیرې کړي دي زه پشته ژبه کې ګونګې ګونګې کېدلم دلته ماته مې خپلې بېوسۍ ډېرې خیرې کړي دي او په نري تار مو د الفت ته یې واړه ژوند پاللی په نري تار مو د الفت ته یې واړه ژوند پاللی موږ د نظر په شونډو یو بل ته ګیلې کړي دي په نري تار مو د الفت ته یې واړه ژوند پاللی موږ د نظر په شونډو یو بل ته ګیلې کړي دي یو چا د چا نه خپله ګرانه پښتو وګټله یو چا د چا نه خپله ګرانه پښتو وګټله د دار په سر یې هم ډیورن ډیورن نارې کړي دي یو چا د چا نه خپله ګرانه پښتو وګټله د دار په سر یې هم ډیورن ډیورن نارې کړي دي همدغو خلکو یو وژلي تل د غیر دپاره همدغو خلکو یو وژلي تل د غیر دپاره همدغو خلکو مو د وینو تماشې کړي دي همدغو خلکو یو وژلي تل د غیر دپاره همدغو خلکو مو د وینو تماشې کړي دي او مقطع ده چې مفتونه دلته تش په نوم مسلماني پاتې ده مفتونه دلته تش په نوم مسلماني پاتې ده د انسانانو ته سجدې کړي دي ډېره مننه نور آخري یو غزل به بل سره شریکوئ زړه مې نه کېږي خو بیا هم غزل به در سره شریک کړم چې غزل د اریان صاحب چې که یې نوم اخلم نو نوم یې محبت دی که یې نوم اخلم نو نوم یې محبت دی رالوېدلی د یار سترګو ته جنت دی که یې نوم اخلم نو نوم یې محبت دی رالوېدلی د یار سترګو ته جنت دی ورورینه د پیزا زمونږ د کلي ورورینه دا پیزا زمونږ د کلي ترېنه خدای ګو زخم زخم صورت دی ورورینه د پیزا زمونږ د کلي ترېنه خدای ګو زخم زخم صورت دی او ما به ووژني هم سر به رانه غوڅ کړي شعر ته وکشه ما به ووژني هم سر به رانه غوڅ کړي ما له دې بدرنګو کړی بغاوت دی ما به ووژني هم سر به رانه غوڅ کړي ما له دې بدرنګو کړی بغاوت دی او ما په خوب کې هم لیدلي شنه خالونه ما په خوب کې هم لیدلي شنه خالونه ما په خوب کې هم ډېر کړی عبادت دی ډېره مننه چې شعر دی چې دا چې تل په بېوسۍ کې د ایران غښتی دا چې تل په بېوسۍ کې د ایران غښتی دغه غریو نیولی خوار زموږ ملت دی او دلته کړې د انسان له انسان کرکه په ذهنونو راخور شوی جهالت دی دلته کړې دا انسان له انسان کرکه په ذهنونو راخور شوی جهالت دی او د همهغې سندریز اسمان په لوري د همهغې سندریز اسمان په لوري د مفتون تصور بیا کړی الوت دی د مفتون تصور بیا کړی الوت دی ډېره مننه رسول خان مفتون صاحب د پروګرام په آخري شیبو کې به زموږ مینوالو سره او د ځوان کول ته تاسو څه پیغام ورکول غواړئ دومره به ووایم چې اکثر د مشال ریډیو نه دا هم خبرېږم چې څومره غټ غټ شاعران لکه دغه خبر ورکوي چې خلک یا ولس شاعر ته غوږ شي نو دا شاعر مثبت لوري ته راتلی شي نو شاعر په معاشره کې ډېر غټ رول لوبوي یو شعر هم د ټول ژوند ترجماني کولی شي نو زه نوي کول ته دا پیغام ورکوم چې تاسو مونږ او تاسو ډېر ودردېدو په افغانیت خاوره باندې د افغان په خاوره باندې ډېر وینې ژوند تیر شو ډېر ساندې ویرونه وشوله نو نوي کول ته دغه پیغام ورکوم چې تاسو که 100 کاله جنګ وشي نو بیا به هم په خبرو حل کیږي نو خبرې په څه کې دي نو خبرې هغه په کتاب او قلم کې دي کتاب او قلم خپلول پکار دي کتاب او قلم سره موږ تاسو
زندگی تیرول پکار دی. نو نوې کول ته زما دا پیغام دی چې د قلم واخلئ، کتاب واخلئ، تر څو په خپله معاشره خپل افغان ولس ته تاسو د یو روښانه مستقبل ستوري جوړ شئ. ټول افغان ولس ته مې دغه توقعات دي چې دوی خپل خاورې ته دعاګو شي او خپل بچیان او خپل نوی نسل د تعلیم، قلم او کتاب سره مخته کړي تر څو یې د سپیره سپیره او د ټوپک ټوپک ماحول نه لرې وساتي. ډیره مننه ګرانو مینوالو. دا و رسول خان مفتون صاحب چې تاسو د ادبي هلې ځلې او پوښتنې هم واورېدلې او دنه مو شاعري هم واورېدله. اوس د پروګرام په آخر کې ما اریان داور ته او رسول خان مفتون ته او زما خپل کیمرامین سید انور عامر ته راکړه اجازت. تر بلې مرکې پورې مې په خدای سپارم. د خدای په امان.